بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی جنہوں نے اسٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کی گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو دو فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک عمران خان کی جب بھی کال آئے گی انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے۔ ان کا خون ایسے راحت نہیں جانے دیں گے، یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا خون تھا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ میں باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ تو پختو کی طرف سے رسول خبریں کن دوا پختنو تاسو ته پته ده چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې کوم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي، د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره منکل ډیویژن پلان اول سو په سوات او په منکل ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو، او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو راځه خبر نه ما ته چې سملي روکر باندې جوړېږي د مړ کولو، زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه څه چې کوم دوی کولی شو هغه وکړل. خو زه خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګواه یې چې ما ځان بې کوره کړو، خو تاسو مې بې کوره نه کړئ. زه تاسو ته نن یو ریکویسټ کوم، کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ما ویلي، ډاکټر صاحب ته مې ویلي، نور ملګري ته مې ویلي، دا قوم دا قوم ته زه ورته یوه خبره کوم. خبره دا ده چې ما څه کولی شو ما هغه کړي دي. زه نن هم ستاسو اواز جوړېږم، زه به بیا هم جوړېږم. او د سوات او د ملکل ډیویژن خلکو ملکل والا ته هم ورته ووایه چې خپل امن به یقیني جوړوئ. په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن لپاره آواز کېږي، دی جنوبي اضلاع والا، دی سابقه پاټا والا، دی پېښور والا، دی ټول زما ډېره ملګرتیا کړې وکړه چې ما ستاسو لپاره آواز چوتو. دوی به یوازې نه پرېږدي، زموږ خلک دي، د دوی لپاره به آواز چوتوئ او خپل طرف ته به تاسو امن یقیني جوړوئ. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلي کې چې کوم ستاسو د ویلج کونسل کمیټیانې دي، دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي، کونسلران دي، نو د خپل قومونو سره میلاو شئ. که کوم ځای کوم تاسو ته ښکارېدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ته راځي، ډایرکټ په جوماتونو کې اعلان نه کوئ، په شریکه باندې پسې راوځئ، زه به در آواز چوتوم، زه به در مهم شروع کوم، او په خپل امن به سمجوته نه کوئ. ځکه که نن زه در په در یم، ما د خپل خلکو باندې سمجوته نه کړې، ما ستاسو کورونه وران نه شي، تاسو بې کوره نه شئ، زموږ خویندې نن صرف کور نه شي. دا سره زما امانت دی، درته ریکویسټ کوم، درته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوئ. دویمه خبره، زموږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان. نن تاسو ګورئ په سوات کې د ځانه تپوس زه ستاسو تپوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي، دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو، خو ما څنګه راوړو؟ خو د عمران خان حکومت ته ځکه مې دله راوړل، زموږ د نمایندګانو څومره کارونه راوړي دي. نن که موټر وې دي، که یونیورسټیان دي، که کالجونه دي، که سړکونه دي، که هیلډ کارونه دي، که نور ریلیکشنونه دي، که جوماتونو کې سولرایز کول دي، که ټوریزم دی، دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې، زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړې، زموږ لپاره کړې ده. نو موږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو، په دې کې همیشه تاسو ملګرتیا کړې، تاسو په نورو ملګرتیا کوئ. او درېیم شی چې کوم دوی کنټرولمنټ منصوبه ده، په هغې باندې ما ټول قوم سره اپیل هم کړی و، تاسو احتجاج هم کړی دی. خو یاد ساتئ که فرض کړو د کنټرولمنټ پلان جوړو، دغې ته به دقسې ودرېږو څنګه چې خپل امن ته ولاړو. موږ به د چا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کېږي، کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کېږي، کله به زموږ په صحت باندې قبضه کېږي. موږ به جوړو، دوی به راځي او ورانوي به او ځان به پکې جوړوي. د دې شي کوم اجازت نشته. ما پوښتنه خپل امن دپاره
خپل ترقۍ لپاره د خپل خوشحالۍ لپاره زه به راسره همیشه ولاړ یم تاسو به ودرېږئ په دې به سمجوته نه کوئ زه په هر ځای کې یم ستاسو اواز یم زه به ستاسو اواز جوړېږم ما چې د دوی سره کوم مقابله اخیستې ده هغسې پیاوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغو په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره زه به خپل قوم سمجوتې لپاره یم راغلی زه راغلی په سیاست د دې وجې نه چې زما که کور ورتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي زما مور لګېدلې خو د بل چا مور ما تاسو مخکې راغله او ما ثابته کړه زه راسره ولاړ یم تاسو د ځان لپاره ودرېږئ په امن به سمجوته نه کوئ الله یو همیشه خوشحاله ساته په اتفاق ساته وسیال پښتون یم فطرت مې د عقاب دی مین